अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो दې ویډیو کې به مونږ وایو د تیرې جاری زمانې مثالونه یعنی past continuous tense مثالونو ویلو نه مخکې یو تعریف به وکړو لنډ غوندې هر هغه عمل چې په تیر وخت کې په جریان وي نو هغې ته past continuous tense یا تیره جاری زمانه ویل کیږي مثالونه یې She was cooking She was cooking هغې پخلی کاوه یعنی مثال توګه نه پوښتنه وکړئ چې هغې څه کول پرون ته ورته she was cooking هغې پخلی کو یا لږ ساعت مخکې پوښتنه ترېنه کوې چې هغې څه کول ته ورته she was cooking هغې پخلی کوه they were waiting دوی انتظار کوو د اوس نه تیر وخت کې خبره ده they were waiting دوی انتظار کوو I was reading a book ما یو کتاب لوستلو The baby was crying ماشوم ژړل He was cleaning the room هغه خونه پاکوله یا ویلی شو هغه کوټه پاکوله We were walking in the park موږ په پارک کې روان وو walking ګرځېدل روان we were walking in the park He was fixing his car هغه خپل موټر سماوه یا جوړوه The dog was barking سپي چغې وهلې یا ویلی شو زموږ اصطلاح کې سپي غپل We were watching TV موږ تلویزیون لیدو موږ تلویزیون کتو They were playing football دوی فوټبال لوبه کوله I was studying ما مطالعه کوله I was working in shop ما په دکان کې کار کاوه I was watering the plants ما بوټو ته اوبه ورکول یا ما بوټي اوبه کول watering the plants چې کله ته بوټو ته اوبه ورکې We were discussing something موږ یو څه بحث کاوه بحث د جنگ بحث نه یو څیز چې ته یو خبره چې ته ډسکس کې هغې باندې بحث کې نو هغې ته ویل کېږي discussing We were discussing something موږ یو څه باندې خبرې اترې کولې موږ په یو څه باندې بحث کاوه discussing He was packing هغه بسته‌بندي کوله یعنی packing کو یو شی ته بندې کالی پیک کې نو packing دی I was washing the dishes ما لوښي مینځل